السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د شهزاد محمدي په هکله باندې ووایم چې شهزاد محمدي نن سبا چیرته ده او آینده کې څه کول غواړي، او بعضې ملګري د شهزاد محمدي په هکله باندې دغه پوښتنه هم کوي چې شهزاد به کله د افغانستان ملي ټیم ته راځي. او په نن ویډیو کې به د شهزاد محمدي یو نوی ویډیو هم زه تاسو سره شریکه کړم، نو حتما به یې تاسو خوښه سي. نو که تاسو همدغسې د کرکټ په هکله باندې نوي خبرونه ځان خبرور غواړئ، نو دغه کریک پش د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کولی سئ. نو دوستانو، ما به تاسو ته مخکې نه هم ویلي چې شهزاد محمدي ته د افغانستان کرکټ بورډ بعضې هغه شرطونه ښودلي ول چې شهزاد محمدي باید دغه شرطونه ومني، او هغې نه وروسته بیا د افغانستان ملي ټیم ته دی کولی سي چې لاره پیدا کړي. زه به تاسو ته وایم چې کوم شرطونه د افغانستان کرکټ بورډ ورته ښودلي ول هغه ټول یې منلي دي او افغانستان ته تللی د اوس فعل حال که موږ وګورو شهزاد محمدي په افغانستان کې ده، او بعضې خلک خو دغه هم وایي چې شهزاد محمدي خپل فامیل هم افغانستان ته بولی ده، خو د دغه په هکله باندې ما دقیق معلومات نه دي ترلاسه کړي، خو بعضې خلک یې همدغه فکر کوي چې شهزاد محمدي د افغانستان شرطونه منلي دي او همدغسې افغانستان ته یې کډه باره کړې ده. نو ځکه خو د افغانستان کرکټ بورډ د شهزاد محمدي باندې چې کوم بندیز لګولی او چې یو کال پورې ورباندې بندیز لګولی او هغه یې ورته معاف کړو، یعنې 6 میاشتې بندیز یې تېر سو ورته یې معاف کړو. نو دغسې اوس که موږ وګورو شهزاد محمدي غواړي چې د افغانستان لپاره دغه راتلونکي ایشیا کپ چې کوم ده او همدغسې شروریزه وړ کپ چې کوم ده دغه دواړه یې ټارګېټ کړي دي، یعنې دی غواړي چې افغانستان لپاره په ایشیا کپ او په شروریزه وړ کپ کې لوبې ترسره کړي، او هغې نه وروسته که دی وایي که ما فارم خراب او زه نسم کولی د افغانستان لپاره لوبه ترسره کړم، نو دغې نه وروسته زه بیا د کرکټ نه ریټایرمنټ هم واخلمه. نو تاسو ماته لاندې په کمنټ کې ولیکئ چې تاسو غواړئ چې شهزاد محمدي دوباره د افغانستان لپاره لوبې ترسره کړي. نو لاندې ماته په کمنټ کې حتما ولیکئ څومره طرفدار لري شهزاد محمدي، او دې نه علاوه به دغه ویډیو تاسو وګورئ. دغه یو نوی ویډیو شهزاد محمدي آیډي نه ما راخیستلی ده، تاسو وګورئ، حتما به یې تاسو خوښه سي.